د پخوا زمانه یو قصه ده چې یو سړی په ځنګل کې روانو او ټوپۍ یې خرڅولې. دغه سړی ډیر ستړی شو، نو دلته کېناستو د یوې ونې لاندې چې زه به دلته دمه وکم. دې سړي وی چې زه به دلته دمه وکم، خو په دمه کې هغه ډیر زیات په ډوب خوب ورغلی و. دې سړي چې د کومې ونې لاندې دمه کوله، نو د دې ونه کې د پاسه ډیر زیات شادوګان اوسېدل. دې شادوګانو چې کله د ډېرې ټوپۍ د دې سړي سره ولیدې، نو ښکته راکوشول او ټولې ټوپۍ ترې وتښتولې، او دغه شادوګان واپس ونې ته وختل او دغه ټولې سپینې ټوپۍ ترې په سر کړې. چې دغه بابا کله راپاڅېدو او ټوپۍ وڅارلې، نو یوه ټوپۍ هم نه وه. چې بره یې وکتل، نو هغه شادوګانو ټولې په سر کړې وې. دا سړی ډېر زیات پریشانه شو، خو بیا یې یو سوچ وکړو چې ورګه دا خو د انسانانو پېښې کوي، ورګه چې زه هم ورسره یو پاټ فکر. نو دې سړي د خپله ټوپۍ د ځمکې ته تیز راواچېله. نو د شادوګانو ورته وکتل چې دې سړي خو خپله ټوپۍ د ځمکې ته راواچېله. نو د شادوګانو چې د سړي دا حرکت ولیدو، نو هغو هم خپلې ټوپۍ راواغستې او ښکته یې راشغار کړې. نو د دغه سره دا ټولې ټوپۍ ښکته راولوېدې او شادوګان داسې حیران پاتې شول. بیا دغه بابا ټولې ټوپۍ واپس راغونډې کړې او یو بنډل یې ترې جوړ کړو او واپس روان شو خپله، او ډېر خوشحاله شو. بیا څه ډېره موده پس دا بابا بیا په دغه ځنګل لا روان او ټوپۍ یې خرڅولې. دا سړی بیا ډېر زیات ستړی شوی، نو بیا لاړې او د دغې ونې یخ ته کېناستو دمې ته، چې په دغې ونه کې هم بره ډېر زیات شادوګان. دا بابا ډېر زیات ستړی شوی، نو دا بیا په ډوب خوب باندې ویده شوی. نو دا شادوګان ښکته راکوز شو او ټولې ټوپۍ ترې بره وتښتولې او ځان یې په سر کړې. دې شادوګانو ډېر شور راغستی، نو بابا پرې رایښ شو. چې بابا وکتل، نو ټوپۍ بیا ټولې شادوګانو بره خېجولې وې. دې بابا بیا دغه سوچ وکړو، خپله ټوپۍ راواغسته او د ځمکې ته یې راواچېله چې اوس به دو هم دا ټوپۍ دغسې راواچوي. دې بابا څو پېر د خپله ټوپۍ د ځمکې ته راواچېله، خو شادوګانو د هغې پېښې ونه کړې. دا بابا ډېر زیات حیران شو او پریشانه شو، د ونې لاندې خفه کېناستو. سوچ یې کو چې د دې شادوګان نه اوس دا ټوپۍ څنګه اخلم. بیا ورته دغه شادوګانو وویل چې دا قصه موږ ته نیو نیکونو کلې ده، ته څه وایې چې دا ټوپۍ به موږ ته واپس راواچوي. او دې نه پس ټول شادوګان لاړل او سړی ډېر پریشان او حیرانه کېناستو. په دې قصه کې دوه زمانې وي، یو پخوا زمانه وه او یو اوسنۍ زمانه ده. چې اوسنۍ زمانه کې خلک ډېر پوهه دي. په دې اوس زمانه کې هر سړی پوهه دی، که انسان دی که ځناور دی، نو هر څوک به کمقل نه ګڼي. دا ویډیو په اخره کې لږه پنې وه. که دا ویډیو مو خوښه شوي، نو یو لایک یو کمنټ ضرور وکړئ. د الله په امان.